زه اوبه څښل غواړم. I want to drink water. I want to drink water. دا ګرمې اوبه دي. This is hot water. This is hot water. زما یخې اوبه خوښیږي. I like cold water. I like cold water. ما ته یخې اوبه راوړه. Bring me cold water. Bring me cold water. دا هم ګرمې اوبه دي. This is also hot water. This is also hot water. مننه. د داسې نورو ویډیوز لپاره موږ درسره لایک اینڈ فالو کړئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه. هغه چیرته روان دی. Where is he going? Where is he going? هغه سکول یا مکتب ته روان دی. He is going to school. He is going to school. هغه پارک ته روان دی. He is going to park. He is going to park. سلو خبرې کوه. Talk slowly. خبرې مه کوه. Don't talk. دلته راشه. Come here. ودرېږه. Stand up. کښېنه. Sit down. تاسو پرون چیرته وئ؟ Where were you yesterday? Where were you yesterday? زه په کور کې وم. I was at home. I was at home. زه په مکتب کې وم. I was at school. I was at school. زه په کلاس کې وم. I was in the class. I was in the class. زه په پارک کې وم. I was in the park. I was in the park. زه همدلته وم. I was here. I was here. زما کتاب چیرته دی؟ Where is my book? Where is my book? د میز د پاسه دی. It is on the table. It is on the table. ستا په بیگ کې دی. It is in your bag. It is in your bag. د ټي وي سره دی. It is next to TV. It is next to TV. زه شاید یا ممکنه ده سبا له راشم. I may come tomorrow. هغه ممکنه ده انګلیسي زده کړي. He may learn English. مونږ ممکنه ده راشو. We may come. دا زما ملګری دي. These are my friends. These are my friends. هغه زما ورور دی. That is my brother. That is my brother. دا زما خور ده. This is my sister. This is my sister. هغه څوک دی؟ Who is he? Who is he? ما ته پته نشته. I don't know. I don't know. ولې؟ Why? Why? خپل کار کوه. Mind your own business. Mind your own business. خپل دماغ استعمال کا. Use your brain. Use your brain. ما ته د خبرو کولو اجازت راکا. Let me talk. Let me talk. د پوره درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. زمونږ د یوټیوب چینل لینک په بایو کې موجود دی او تاسو کولی شئ په یوټیوب کې ټیچر حکمت انګلش ولیکئ نو زمونږ چینل به راشي او هغه سره سبسکرایب کړئ او پوره درسونه موږ سره تعقیب کړئ. مننه. ستا هوم ورک یا کورنۍ وظیفه څه ده سبا لپاره؟ What is your homework for tomorrow? What is your homework for tomorrow? ما ته یاد دی. I remember. I remember. ما ته نه دی یاد. I do not remember. I do not remember. تاسو زما د زړه خبره وکړه.
You spoke out my mind. You spoke out my mind. ډیر سوچ مکوا. Don't overthink. Don't overthink. زه په پیښور کې اول ځل لپاره یم. I am in Peshawar for the first time. I am in Peshawar for the first time. څومره ګرمي ده. How hot it is. How hot it is. زما ګرمي یا اوړی بالکل نه وي خوښ. I don't like summer at all. I don't like summer at all. آیا ستاسو ګرمي یا اوړی خوښیږي؟ Do you like summer? Do you like summer? مننه. د داسې نورو ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک اینڈ فالو کړئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. زما وخت مه ضایع کوه. Don't waste my time. Don't waste my time. کلاس ته په ټایم راځه. Come to class on time. Come to class on time. خپله کورنۍ وظیفه یا دنده هره ورځ کوه. Do your homework every day. Do your homework every day. ګراخان. Yes, sir. مونږ به په انګلیسي کې داسې څنګه وایو چې کولی شم، کولی شو یا کولی شي. دې لپاره به مونږ د کین کلمه استعمالو. ها نو زه به څنګه وایم چې زه انګلیسي ویلی شم؟ I can speak English. هغه کرکټ لوبه کولی شي. He can play cricket. مونږ انګلش لیکلی شو. We can write English. ښه او داسې به څنګه ویم چې کولی مې شو یا کولی شو؟ دې لپاره به مونږ د کوټ کلمه استعمالو. نو زه به څنګه وایم چې ما انګلیسي ویلی شوه؟ I could speak English. هغه فوټبال لوبه کولی شوه. He could play football. مونږه تیزه منډه وهلی شوه. We could run fast.